تصور وکړئ چې یو څوک د نړۍ یو تر ټولو مشهوره پوهنتون یعنې کیمبرج کې تر پروفیسورۍ پورې ورسیږي، په نړیواله سطحه مشهور شي، خو د هغه کلونو مخکې څېړنې تر سوال لاندې راشي، د هغه مسلک، د هغه وظیفه او د هغه قدر او ریپیوټیشن ټول د سوال لاندې واقع کړي. دا تقریبا همغه کیسه ده چې د پروفیسور جیسن ارلی په اړه روانه ده او په ټولنیزو رسنیو کې وایرل شوی. جیسن ارلی هغه وخت ډیر مشهور شو چې د کیمبرج پوهنتون د تعلیم او تربیې پوهنځي کې د تعلیم او تربیې د ټولنپوه په حیث پروفیسور وټاکل شو. د ټاکنې نړیوال انعکاس هم وکړ، ځکه دی د کیمبرج تر ټولو ځوان تورپوستی پروفیسور بلل کېده. د هغه شخصي ژوند هم الهام بښونکی و. د زده کړو او د ژوند له نورو ستونزو سره سره د وکولی شوه چې د نړۍ په یو تر ټولو پرمختللي پوهنتون کې پروفیسور شي. خو په دې وروستیو کې د هغه د کار او د څېړنو په اړه جدي پوښتنې رامنځته شوي. داسې ویل کېږي چې هغه د خپلې پی ایچ ډي په رساله کې او ځینو نورو مقالو کې د نورو کسانو مطالب اخیستلی دي، خو د هغوی نومونه یې یاد کړي، یعنې ریفرنس کړي نه دي. د کیمبرج پوهنتون په دې اړه څېړنې پیل کړې او په نتیجه کې یې پروفیسور ارلی له پوهنتون استعفا ورکړه. خو دلته باید یوه خبره کې ډېر احتیاط وکړو. زه دا نه وایم چې هغه حتما د علمي غلا مجرم دی. دا هم نه وایم چې د هغه په اړه باندې هره ادعا سمه ده. دا هغه موضوعات دي چې باید د شواهدو په اساس وڅېړل شي. له بلې خوا د هغه په وړاندې د نژادي توهین تورونه هم شته. دا هم باید جدي ونیول شي. خو زه غواړم د دې قضیې په 3 نورو اړخونو باندې خبره وکړم. اوله خبره دا چې علمي غلا وړه خبره نه ده. دا قضیه په یو عادي یا وړوکي یا نامعلوم پوهنتون کې هم نه ده واقع شوې. موږ د کیمبرج پوهنتون په اړه خبرې کوو، د دنیا په ټاپ 10 پوهنتونونو کې، حتی ټاپ 15 پوهنتونونو کې راځي. زما په نظر دې کې د افغان محصلینو او څېړونکو لپاره غټ درس پروت دی. له بده مرغه علمي غلا یا پلجرزم زموږ په چاپیریال کې هم ډیر عام دی. مقالې پټول، له علمي مقالو څخه مکمل پاراګرافونه راخیستل، د بل چا تیسس په خپل نامه نشرول، د بل چا مونوګراف په خپل نامه نشرول، د نورو مقالې راخیستل او د هغوی د ریفرنس یا نوم پرته په خپل نامه لیکل، خپل مونوګراف په بل چا باندې لیکل، دا ټول په علمي غلا کې راځي. کله کله موږ له انګلیسي نه یو متن راخلو خو د هغې هغه اصلي مرجع نه ذکر کوو. دا ټول په علمي غلا کې راځي. کله کله یو محصل یا څېړونکی شاید فکر وکړي چې زه امتحان تیر شو یا پیر ریویو وشوه، څوک دې ته نه متوجه کېږي. خو خبره تاسې په اسانه نه ختمیږي. علمي کار خپل ریکارډ پرېږدي. هغه تیسس چې تاسو 10-15 کاله مخکې لیکلی و، نن شاید یو څوک ډاونلوډ کړي او له سره ورته وګوري. تاسو پخوانۍ مقاله شاید له نورو مقالو سره مقایسه شي. نن د انټرنیټ په مټ د علمي مقالو د پلجرزم یا د غلا پیدا کول ډېر اسانه شوي. تر ټولو مهمه دا هم ده چې کله کله دا نتیجې سمدستي نه راځي، څو کاله بعد راځي. دا به هغه وخت چې تاسو پکې ډېر څه له لاسه ورکولی شئ. نن که محصل یاست، د خپل علمي مسلک پیل کې یاست، علمي صداقت او امانتداري له نظره مه غورځوئ. ریفرنسونه مهمه دي، سایټیشن مهمه دی، د ماخذونو ذکر کول ډېر مهمه دي. د بل چا مقاله، د بل چا لیکنه په خپل نوم تېرول جدي مشکلات په آینده کې موږ ته پیدا کولی شي. هغه شارټ کټ چې نن موږ ته وړوکې خبره ښکاره کېږي، سبا ته شاید زموږ له علمي مسلک او نوم سره یو ځای ولاړ. دویم، دا قضیه موږ ته د سټیزن جورنالیزم اهمیت هم راښیي. د دې قصې یو دلچسپ اړخ دا هم دی چې دا مسله کیمبرج پوهنتون نه ده راپورته کړې. د پوهنتون څخه بهر ځینو کسانو د علمي اسناد وکتل، مقایسه یې کړل او دې مسلې ته متوجه شول. کله چې دوی دا معلومات خپاره کړل، بیا نورو رسنیو او پوهنتون هم دا مسله جدي وڅېړله. دا د ولسي ژورنالیزم یو ځواک موږ ته راښیي. نن موږ ضرورت دې ته نه لرو چې موږ د یو تلویزیون ولرو، یو رادیو دې ولرو، یو خپله رسنۍ دې ولرو چې یوه مسله موږ ته وڅېړي. که اسناد موجود وي، که شواهد موجود وي، که موږ په خپله مسؤلانه څېړنه وکړو، حتی یو عادي کس هم داسې پوښتنې پورته کولی شي چې یوه لویه اداره مجبوره کېږي د هغې جواب ورکړي.
زما په نظر دی که هم زموږ لپاره یو لوی درس پروت دی. خو د دې سره سره مسؤلیت هم متوجه کیږي، ځکه ولسي ژورنالیزم باید د شواهدو په اساس وي، نه د دښمنۍ پر اساس، نه د حسادت او عقدې په اساس. هدف باید څېړنه وي، نه ځورونه. هدف باید اسناد وي، نه د یو چا نوم خرابول. او باید دې توپیر ته همیشه متوجه اوسو چې شواهد څه دي او ادعا څه ده، څه شی ثابت شوي او څه شی لا باید ثابت شي. درېیمه جالبه مسله په دې کې د دې مسلې سیاسي اړخ دی. زما لپاره تر ټولو جالبه پکې همدا برخه ده، ځکه کله چې دا سیاسي بحث داخله شوه، هم چپلاسو ګوندونو او هم خلاسو ګوندونو دې نه په خپلې فایدې استفاده وکړه. چپلاسو او خلاسو ګوندونو دې قضیې ته دوه ډېر مختلف رنګونه ورکړل. خلاص خلکو ویل چې دا د DEI د پالیسیانو نتیجه ده. DEI Diversity, Equity, Inclusion ته وایي، یعنې تنوع، عادلانه فرصتونه برابرول او شمولیت. د دې استدلال دا و چې کله پوهنتون د وړتیا په ځای د یو کس نژاد ته، د یو کس هویت ته، د یو څوک ډایورسټي ته اهمیت ورکوي، نتیجه یې دا شی کېږي. له بلې خوا د جیسن آرډي ځینو مدافعینو ویل چې په یو بریالي تورپوستي پروفیسر دومره تمرکز او څېړنه خپله د نژادي تعصب یوه نښه ده. یعنې یوه ډله دا قضیه د DEI په ضد د دلیل په توګه کاروي، بله ډله یې د ریسزم او د اقلیتونو مقابل کې د تعصب د مثال په توګه وړاندې کوي. خو دلته یوه ډېره مهمه خبره ورکېږي. اصلي پوښتنه ډېره ساده او مشخصه ده. آیا د دې شخص مشخص علمي آثار د علمي امانتدارۍ معیارونه پوره کوي که نه؟ دا اصلي پوښتنه وه. خو دا پوښتنه ډېر ژر په دې بدله شوه چې آیا DEI پوهنتونونه خراب کړي که نه، یا یو بریالی تورپوستی استاد د خپل نژاد په وجه په نښه شوی. دا درې وړه یوه پوښتنه نه ده. موږ کولی شو د پلیجرزم تورونه جدي ونیسو، پرته له دې چې له یوې قضیې څخه د ټولو اقلیتونو یا د تنوع پر ضد دلیل جوړ کړو. په عین وخت کې موږ کولی شو علمي غلا یا پلیجرزم جدي ونیسو، پرته له دې چې حکم وکړو چې که یو څوک له نژادي اقلیتونو څخه دی، د هغه علمي کار باید تر پوښتنې لاندې رانشي. دغه دواړه خبرې په یو وخت کې مهمه دي. او زما لپاره د جیسن آرډي د قضیې اهمیت په همدې ځای کې دی. دا یوازې د یو پروفیسور کیسه نه ده، دا د علمي امانتدارۍ کیسه ده. دا د دې کیسه ده چې ستاسو 10 یا 15 کاله سابقه علمي کار هم له سره کتل کېدلی شي، معاینه کېدلی شي. دا د دې کیسه ده چې یو عادي کس، یو عام ژورنالیست هم د اسنادو او شواهدو په مټ یوه لویه علمي اداره تر سوال لاندې راوستلی شي. دا د دې کیسه هم ده چې سیاست او سیاسیون څنګه زر یوه مشخصه علمي پوښتنه د هویت، نژاد او ښي او چپ اړخ په جګړه باندې بدلولی شي او د خپلو سیاسي اهدافو لپاره له هغې نه استفاده کولی شي. نو که تاسو محصل یاست، که تاسو څېړونکي یاست، که تاسو استادان یاست یا غواړئ چې یو ورځ علمي مسلک ولرئ، زما فقط یوه توصیه ده درته. زما په نظر د دې قضیې یو ساده درس دا دی چې علمي اعتبار په کلونو جوړیږي، خو هغه کار چې تاسې نن کوئ ممکن 10 یا 15 کاله وروسته ستاسو مخې ته بیا کېښودل شي. نو داسې یو کار وکړئ چې 10-15 کاله وروسته هم ترې دفاع وکولی شئ او پرې ودرېدلی شئ. خدای مو سپارم.